د افغان هوایي ځواکونو او کمانډیانو سخت بریدونه پر طالبانو باندې په 14 ولایتونو کې 509 طالبان وژلي او 111 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وايي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونه او نښتو کې 509 طالبان وژل شول او 111 نور ټپیان شول. دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه طالبان د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، هلمند او پنجشیر ولایتونو کې وژل شوي دي او ټپیان شوي هم دي. خبرپاڼې زیاتوي د دغو پیښو پر مهال یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. خو په ورته وخت کې د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ښار کې ځای پر ځای شوي هټۍ خلاصې شوي او خلک تګ راتګ کوي. دغه اوسیدونکي زیاتوي د تېرې شپې راهیسې په دننه ښار کې نښتې نه دي شوي، خو د ښار په سویل لور ته د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. یاد دې وي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړ ډول ونیو او امنیتي ځواکونه په هوایي ډګر او په امیر 219 قلي اردو کې راغونډ شوي دي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو مسؤلینو ویلي تېره ورځ په دې ښار کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او تصفیوي عملیات هم دوام لري. بل خوا د بغلان او بدخشان ولایتونو چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو بریدونه یې په شا تنبولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.